اوس زه یو داسې شخصیت ته دعوت ورکوم چې یقینا په کومه حواله باندې زه د هغې نوم علم، دا به زما سمیت د ډېرو خلکو لپاره د حیرت خبره وي چې هغه راشي او تاسو ته په دې جرګه باندې یو نظم ووایي. دا د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر ستر لیډر پاتې شوی دی اوس هم دی، سابقه ډپټي سیکرټري پاتې شوی دی او معطل ایم پی ای دی. نو راځي تاسو ته نظم وایي ارباب سیف الرحمن صاحب. زه غیرت پښتو او ننګ یم، زه غیرت پښتو او ننګ یم، په هر دور هر زمان کې هر ظالم هر غاصب سره په جنګ یم. د خیبر نه پټې پورته تا ترې سره هم څنګ یم. زما د نظم عنوان دی سور بیرغ. سور بیرغ د غر په سر د لرې نه ښکارېږي نن، لوبه د جوړېږي نن. خوشحال خان او باچا خان سره جرګه شو، متفق په یو نقطه شو، عمل ته ضرورت دی، دا د وخت جت دی. اباسین نه به نهنګ جوړ شي، څوکیدار به مسالنګ جوړ شي، دې زرې نه به یو غر جوړ شي، دې شغلې نه به یو نر جوړ شي. رونه راغونډېږي ارمان یې پوره کېږي. توره تیاره تېره شوه، توره تیاره تېره شوه، سبا دی رڼا کېږي نن، لوبه د جوړېږي نن. سور بیرغ، سور بیرغ.